ډیورند کرښې تر څیرمه پاکستان پوځ چورلکه ویشتل شوې ده. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د نیمروز ولایت نه رپورټونه وایي چې د پاکستان د پوځ یو چورلکه د هلمند خانشین ولسوالۍ تر څیرمه د بلوچستان په چاغې سیمه کې په ډزو ویشتل شوې ده. تر اوسه نه ده روښانه چې پر دغه چورلکې چا ډزې کړي دي، خو ویل کېږي چې پیښه وروسته له هغې رامنځته شوې چې پاکستان پوځ غوښتل د هلمند، نیمروز او بلوچستان ترمنځ چاغې سیمه کې پر ډیورند کرښه اغزن تار وغځوي چې د طالبان له مخالفت سره مخامخ شول. له دې وروسته د پاکستان پوځ په یو پلاوی سیمې ته تللی او پر چورلکې ډزې شوي دي چې د رپورټونو له مخې په دغه پیښه کې د پاکستان پوځ یو افسر هم ټپي شوی دی، خو په رسمي ډول د دې پخلی نه ده شوی. د سیمې خلکو د بي بي سي ته ویلي چې چورلکه ویشتل شوې ده. په دغه سیمه کې په شاوخوا 15 کیلومتره ساحه کې اغزن تار نه ده غځول شوی. هلته په سیمه کې د ذاکر په نامه د یو کلي نیمه برخه د ډیورند کرښې یوه غاړه او بله یې د کرښې هغې غاړې پرته ده. د یاد کلي اوسیدونکي وایي که اغزن تار پر دغه سیمې پرېږدي کلی به یې پر دوو برخو وویشل شي او تګ راتګ به نشي کولی. ویل کېږي چې نشه یي توکي هم له دغې لارې قاچاق کېږي. رپورټونه وایي د طالبان نوي ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.